سعودي عربستان په 2024 کال کې د 3 افغانانو په ګډون تر 100 زیات بهرنیان اعدام کړي دي چې ډیری یې د پاکستان دي. اسلامي امارت په فاریاب او تخار کې 4 کسانو ته د درو سزا ورکړه. سترې محکمې په فاریاب کې یوه ښځه او یو سړی د نامشروع اړیکو او په تخار کې 2 کسان د غلا او لواطت په تور د 29 درو په وهلو او حبس محکوم کړل. د میدان وردګو لوړو زده کړو مؤسسه کې د 80 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو شمېر پروژو چارې بشپړې شوې. یا د پروژې د لوړو زده کړو د سرپرست شیخ ندا محمد ندیم له لوري دغه ولایت ته د سفر په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې او د یو شمېر نورو پروژو پرانیسته یې هم وکړه. کندهار کې د نږدې 3 میلیونه افغانیو په لګښت یو چک ډیم جوړ شو. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې دغه چک ډیم د لوړ شاه ولي کوټ ولسوالۍ په چستو کلي کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پوځ ته امر کړی چې د جګړې لپاره خپلې وړتیاوې لوړې کړي. د دولتي رسنیو په وینا هغه ویلي چې د امریکا او متحدینو لخوا د دوی پر وړاندې ګواښونه په تاریخ کې خطرناک پړاو ته رسیدلي دي. او حزب الله ډلې تایید کړي چې د اسراییلو په یو هوایي برید کې د دوی ویان محمد عفیف وژل شوی دی. دغه ډله محمد عفیف د رسنیو او سیاست یو پیاوړی غړی بللی.